ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وكريمنا ورحيمنا ورحمتنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدين النصيحة
أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. واجب القدر زمادر معزز و مشران ملمنو او د دې دینی درسگاه جامعہ محمدیہ زنگلی نہر ندی گوانڈینو اخواو شالرو نزدو علاقون راغلو. اللہ جل جلالہ دی ستاسو زمون دو ټولو حاضری مخک د خطبینا او را روان سمره چې مرګري دي الله د ټولو دا عمل سبب د خپل رضا او برزي. نن چې کوم آیاتونه مبارکه تلاوت شو اللہ جل جلالہ فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ بے شکا کم خلقو چی اول چی رب زمون اللہ دے کم خلقو چی دا اقرارو کو چی ربنا اللہ رب زمون اللہ دے ثم استقاموا بے پد اخبلا ظاہر شوی عقیدہ باندے چی قولن اقرارو کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرا ثم استقاموا او بیا دا ان الذین قالوا ربنا اللہ لاندی زندگی دا احکام الہیو اوامر الہیو نواہیو الہیو نئی مستقل وفا اکڑا و پدی اخبر وعدہ ٹنگ پاتی شو تتنزل علیہم الملائکہ رب دا کائناتو فرمائی منگ پا ہاگوی باندے نازلو ملائک او دغه ملائک ورته وي الله وي دوی باندې موږ ملائک نازل او اغي ورته وي مې یریږي ولا تحزنوا مغم جن کېږي کله چې مؤمن کامله یعنی نر او سڑے پا عقیدت توحید بانی مضبوط قدری دل اللہ رب العزت ورتوی اللہ تخافو ولا تحزنو یرے گئی ما غمجن کی گئی ما وابشرو بالجنہ اے ملائکہ دی تزیر ورکی دی جنت
او جنت کم جنت چې ما وعده کړی دا د مؤمنانو سره. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، من یو دوستان ستاسی پا جوند دنیا کی. وفی الاخرہ، دوستان یو منگ ستاسو اللہ وی پا آخرت کی. زی اٹھکے بار بار کم دیو جملہ کی سمر لوی کمال پروتے، وفا پچا کی نشتا. یو سړی ته خلق وړاندې رستو کیږي چې کله غریب شي بیا مختنه ورځي. د یو سړی اجرت شيږي نه، هر ورځ نوی نوی ملمانه په خپله غېږ کې دا اجرن مانځي، لیکن د دې سړي حال بدل شي، بیا هغه کټونو ته، هغه دیوالونو ته، هغه اجري سره مخخو کی. د دنیا تعلق دا په دنیا دی. نه 35 سال کې زما دا تجربه وشوه چې دوستان مون ولیدل، خپلوان مون ولیدل، یاران مون ولیدل چې ډېرې تبدیلیانې پکې راغلې. دی آیات کریمہ تا اگوری اللہ فرمائی کہ تاسی پا عقیدہ محکم پاتے شوئی. نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا کے با اللہ وی مستاسی ملگریو. وفی الاخرہ، پا آخرت کے با ملگریو. او اللہ فرمائی دنیا کی قطد یو دوست نسغواری در بے کی خوڑ بے نئی کہ یو زلدی اگخت در بے کی کہ پا دوئیم زلی اغواری زلب نئی پا درین زل بدرنا انکارو کی. اللہ فرمائی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَيْهِ أَنفُسُكُمْ، او پدی کی اللہ وی تاسو در پدی جنت کی با چی دا کم وعدہ در سر شوی دا وی با تاسی چی غواری صدا اللہ نا سچ غواری. اللہ فرمائی